پاکستان او روس د توانایي په شمول په یو شمېر مدونو کې د همکارۍ سیوا کولو ژمنې تکرار کړي دي. خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د ګل یا دوشنبې پر ورځ ماسکو کې د لیدو وروسته د پاکستان خارجه وزیر بلاول بهټو زرداري وویل هیله لري چې بل کوم هېواد به د روس او پاکستان په دوه اړخیزو تعلقاتو کې لاسوهنه ونه کړي. Indeed, we've had and continue to have detailed conversations on. بېشکه موږ د روس او پاکستان ترمنځ د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه تفصیلي خبرې وړاندې هم کړي دي او اوس هم دوام لري. پاکستان د انرژۍ له سخت بحران او ستونزو سره مخ دی. ترڅو چې د نورو هېوادونو خبره ده نو زه هیله لرم چې هغوی به د پاکستان او روس په دوه اړخیزه اړیکو کې لاسوهنه ونه کړي. And it's far for other countries. I expect them not to interfere in the bilateral relations between Pakistan and Russia. ښاغلي بلاول وویل د کراچۍ د بندر نه تر لاهور ښار پورې خپور پاکستان سټریم پایپلاین به د روس په امداد جوړوي او دا به د پی ډي ایم حکومت د ژمنې پوره کولو کې مهم کردار ولوبوي کوم تر مخه چې دوی پاکستاني ولس سره وعده کړې وه چې د انرژۍ ضرورتونو پوره کولو لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي. As far as the back stream ترڅو چې د پاکستان سټریم یا د انرژۍ د پراخې همکارۍ خبره ده نو د پاکستان د ملي وحدت یا پی ډي ایم حکومت د پاکستاني ولس د انرژۍ او نورو ضرورتونو پوره کولو ته ژمن دی. د روس خارجه وزیر سرګي لاوروف په دغه موقع وویل هغه کانې دی چې امریکا به په هر صورت په دې منصوبه کې مداخلت کوي. خپل د غربي نړۍ ملګرو ته په اشاره ښاغلي لاوروف وویل دوی د روس نورد سټریم پایپلاین باندې د ترهګر برید ذمہوار دي. تیر کال د روس په پایپلاین د شوي برید پړه روس په غربي ملکونو اچوي. Но хотел бы в этой связи остановиться на د پاکستان سټریم پایپلاین منصوبه په آخره مرحله کې ده او زه ډاډه یم چې نور پرمختګ به پرې ډیر زر تایید شي. خو په دې برخه کې زه غواړم چې د هغه سوال ځواب ووایم کوم چې زما د ملګري نه په دې معامله د امریکا د ګارنټۍ په اړه وشو چې آیا دوی په موږ د انرژۍ لوزنامه کې خندان خو نه اچوي. نو دې کې شک نشته چې امریکا په عامه توګه بې شرمۍ سره ډیر په غرور هر چاته وایي چې هیڅوک د روس سره لیندین نه کوي. سویډن او نور یورپي تفتیشکاران وایي په روسي پایپلاین باندې برید په قصد شوی خو په دې باب یې چاته ګوته نیولو نه ډډه کړې ده. محمد عالمګیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن.